زه ډېر خواشینی په دې باندې یم چې د پاکستان علما کرام، مفتیان، تبلیغیان او ټوله دینداره طبقه په دې باندې نه پوهیږي، په 100% په دې باندې نه پوهیږي چې پاکستان چا جوړ کړی دی او څه دپاره جوړ کړی دی. د پاکستان د جوړولو مقصد څه او پاکستان تر ننه پورې څوک چلوي. او دویم د دې نه زیات خواشینی بیا په دې باندې یم چې په 95% پښتانه په دې باندې دوی پوخ ایمان لري چې د پاکستان دوی جوړ کړی دی، پښتنو جوړ کړی دی. یعنی دا ډیره د بدبختۍ خبره ده او ډیره د شرم خبره ده. نړیوال په دې باندې ټول پوهیږي خو دوی په خپله نه پوهیږي. صحیح ده، پښتنو پکې سرونه ورکړي دي خو پوهېدل نه چې پاکستان ولې جوړیږي، څه دپاره جوړیږي، د چا د تباهۍ دپاره جوړیږي، د چا د وژلو دپاره جوړیږي او د څه مقصد دپاره جوړیږي. پښتانه خو نن هم منډې وهي، کله فلسطین ته او کله کشمیر ته او کله برما ته. دا ځکه چې دوی د نړیوالو په سیاست باندې نه پوهیږي. زه خصوصا د لرو پښتنو نه هیله لرم چې هر کار کوئ فکر ور باندې کوئ. کله چې پاکستان جوړ شو څو میاشتې وروسته څه وشول، د بابړي معامله به درته معلومه وي. د مشرانو نه پوښتنه کوئ ولې څومره کسان ووژل شو، بیا تر ننه پورې په پاکستان کې څوک وژل کیږي، څوک په جنګ اچول کیږي. ډېر لنډ مختصر په 1 دقیقې کې به په 1 منټ کې به درته وایم چې دوی په افغانستان کې څه غوښتل. د داود نه واخله تر اوسه پورې همدغه خبرې دوی کولې چې اسلامي نظام غواړو راغی. ولې د اسلامي نظام خلاف دي نن؟ دا ځکه چې دوی افغانان نه غواړي. دوی د پاره اسلام هیڅ حیثیت نه لري، دوی د اسلام دشمنان دي. خو بدبختی دلته دا ده او د افسوس خبره ډیره دا ده چې دغه مفتیان، دغه علما کرام، دغه د دین ټیکهداران د دوی په سترګو باندې پردې دي، دوی ګونګیان دي، دوی ړانده دي. په 95% پوهیږي، نه 5% چې پوهیږي د ډار په خاطر. کني تاسې او خدای قضاوت په تاسې.